السلام علیکم ورحمۃ الله. قدرمنو دا ژوند تش په غورو نه تېرېږي. په مونږ کې یو لویه بدبختي دا ده چې زمونږ ټولنه زیاتره ټول واړه دي او که زاړه دي په غورو باندې په درواغو باندې او دا ځکه چې ټول یو د بل زده کوي تل په دې کې چې درواغ وایي تل په دې فکر کې چې بس په غورو باندې هیڅ خپل ځان ته فکر نه وي. دا ځکه چې بیکاري او ځانونه په خپله بیکاره کړي. کتاب نشته، قلم نشته، نصیحت نشته، کار نشته. بس کار یې همدې ته ویلی دی چې یو بل پسې خبرې وکړي، یو د بل سپکاوی وکړي. ای کاش چې د اصلاح دپاره وای. خویندرونو هیله لرم چې ژوند ته مو پام شي. دا چې موږ کوو دا د خپل ژوند سره لوبې دي. خدای پاک موږ او تاسو ته ډېر لویه رتبه راکړې ده، خو موږ یې خاورو سره خاورې کوو او بیا به پښیمانه یو، خو وخت به تېر وي. ژوندي اوسئ، اباد اوسئ. السلام علیکم ورحمت الله.